ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ برانادان یم د صوابۍ د اواز نه تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ستاسو دپاره خپرونې کوو د صوابۍ د اواز نه. موږ نن راغلي یو خنډ ته او په خنډ کې را سره ډېر خواږه ملګري ناست دي. په څنګ کې را سره عابد جان ناست دی، باسلي باسط صاحب ناست دی، بلال صاحب ناست دی، نواب علي صابر صاحب ناست دی. د دې نه به د خوند رنګ شعرونه کلامونه به ستاسو دپاره ریکارډ کوو. نن راغلي یو او مازدیګری را جوړ دی او باسلي باسط صاحب تا د پروګرام کې هرکلی وایم او ستړی مه شې درته وایم او دا راته ووایي چې خنډ ته څنګه راغلی. برانادان صاحب د ملګرو سره راغلی یم، دی وی چکر لزو نن اوبه م را پرېښي دي، ان کې ناست یو دې وخت کې او هلکانو له خیر ولامبل او ښه انجویمنټ مو وکړو. باسط صاحب دا راته ووایه تاسو خو نن دا دوه مرګي تاسو سره نوي دي، دیم په کومو خوشحالۍ کې روچت کړي؟ او حقیقت خبره دا ده چې دې بلال ورورو په فرمایش باندې راغلی یم. دم دکان بند کو، مام دکان بند کو، صرف خالص د چکر دپاره راغلی یو او دا مازدیګري به انشاءالله په ان کې تیرو. ډېره زیاته مننه چې د دې پېژندګلو دې را سره وکړه او دا راته ووایه زموږ چې کوم د صوابۍ مینهوال دی خیر ستاسو پکې په بیا هم پروګرامونه نواب علي صابر صاحب او تاسو چې نو دا خو لکه چې ستاسو خپل کور دی خو لکه زموږ چې کوم مینهوال دی هغې له دې پکې څه راوړي؟ مینهوالو سره به یو غزل شریک یم چې په زړه کې سلګۍ وکړي چې ارمان سړي ته یاد شي. په زړه کې سلګۍ وکړي چې ارمان سړي ته یاد شي، اکثر په تنهایۍ کې خپل جانان سړي ته یاد شي. مننه کوم. په زړه کې سلګۍ وکړي چې ارمان سړي ته یاد شي، اکثر په تنهایۍ کې خپل جانان سړي ته یاد شي. بس هیڅ ویلی نشي چې پیغور د غریبۍ وي، د ژوند په ناکړدو کې ډېر خفقان سړي ته یاد شي. مننه کوم. بس هیڅ ویلی نشي چې پیغور د غریبۍ وي، د ژوند په ناکړدو کې ډېر خفقان سړي ته یاد شي. ښکلا د نظر نه اخلي د سپرلو د رنګینو نه، سپېره سپېره خزان کې سره ګلان سړي ته یاد شي. ښکلا د نظر نه اخلي د سپرلو د رنګینو نه، سپېره سپېره خزان کې سره ګلان سړي ته یاد شي. وریځې ترېنه جوړې کې چې زلفې راخورېږي، بیا ځکه د وصال هغه باران سړي ته یاد شي. چې زلفې راخورېږي، وریځې ترېنه جوړې کې چې زلفې راخورېږي، وریځې ترېنه جوړې کې چې زلفې راخورېږي، بیا ځکه د وصال هغه باران سړي ته یاد شي. دا دومره جفاګانې په زړګي چرته ځایږي. نواب علي صابر صاحبو دا دومره جفاګانې په زړګي چرته ځایږي، د مینې د خلوص خواږه یاران سړي ته یاد شي. چې اورمه د چا نه زه د حسن تعریفونه، چې اورمه د چا نه زه د حسن تعریفونه، باسطه ستا ښایسته ښکلې بیان سړي ته یاد شي. ډېر ګرانو کتونکو تاسو د باسلي باسط صاحب کلام اور د نوي کلام راوړو. څنګه چې نوی کلام راشي د باسلي باسط صاحب نو تاسو ته به د صوابۍ په اواز باندې به ډومبې راځي. د دې هم ډېره یو جهان مننه کوو چې مونږ سره مینه ساتي، محبت ساتي. او بله خبره ده د مینهوالو نه مې ډېره زیاته غټه ګیله ده، پیج باندې له خیره زموږ ویوز ډېر سیوا دي او یوټیوب چینل زموږ ډېر ملګري به داسې چې سبسکرایب کړي به نه. نو ملګرو زموږ دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د بل پروګرام پورې راکړئ اجازت د لوی الله په امان.